बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी दा चैप्टर नंबर 7 दे देखिए हम टॉपिक को पंजाय इन फूड इंडस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ पंजाय मंग शुरू कड़ो बाकी हेडिंग हो पंजाय इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दोस्त कड़ो बिया बदी के द्री हेडिंग नोट दी बाकी वाले जो मिसले पंजाय इन फूड इंडस्ट्रीज मतलब दा है چې د خوراک په جوړولو کې یا د سکوپسیس کې د هغه په جوړولو کې پنجای زموږ څنګه مدد کوي نو دغه ته موږ چې د فود انډستری چې دی ونوایو په ډېر قدیم تهذیبونو کې ییست چې دی هغه به انشینټ ایجپټس کوم مصر کوم خلک چې هغه به استعمالو د بیکینګ انډستری کې هغه ته دا پته نه لګیدا چې بیکینګ انډستری چې دی د شی دی او د موږ څنګه پیدا کولای شي خو دوی به صرف د روټي وغیرہ باندې کې چې دا استعمالو نه اول وسره مصر باندې استعمالو نو بیکینګ اینڈ واین انډستریز زموږ سره ییست زموږ سره څنګه دی اوله خبره دا یاد ساتئ چې دا زموږ سره سنگل سیل یوکاریوټیک ارګانیزم دی د پنجای یو قسم دی ټیک شو خو دا سنگل سیل دی مطلب یونیسیلولر دی او یوکاریوټیک دی دا زموږ سره استعمالیږي په بیکینګ کې او په وای انډستریز کې بیکینګ باندې دا چې د پخلي په سامانو کې دا زموږ سره چې استعمالیږي د پخلي سیزونه لکه زموږ سره ډبل روټۍ دا مونږ چې دی پخو نو په دې کې موږ ییست استعمال چې دی هغه کیږي اصل کې دې چې موږ خمیر وایو استاد خپل ذهن کې راوړي د خمیر چې دی دا موږ به کوم ځای کې استعمالو د هغې نه علاوه دا زموږ سره استعمالیږي په واین انډسټریز کې مطلب دا دی چې د دې نه ییست چې دی دا استعمالیږي د دې په وجه باندې چې دی شراب جوړیږي نو بریک ډاون ګلوکوز انټو ایتانول اینڈ کاربن ډای اکساید چې کله موږ ییست نه موږ شراب جوړو چې په کم سیس سره دا موږ میلاوو هغه د زو شو چې موږ څنګه میلاوو نو په هغه سیس کې چې کوم شوګري یا په هغه سیس کې چې کوم ګلوکوز نو دا ګلوکوز کنورټ کوي ایتانول ته ایتانول چې موږ الکوهول ته وایو الکوهول لپاره استعمالو مطلب شراب او کاربن ډای اکساید زموږ سره جوړي یعنی د ګلوکوز نه زموږ سره ایتانول او کاربن ډای اکساید چې دی جوړي ایتانول چې دی دا زموږ سره پاتې شي او کاربن ډای اکساید چې دا بای پروډکټ ان د اټماسفیر ته چې دی ریلیز شي اوس شراب موږ څنګه جوړو Yeast is added to grapes juice which convert sugar of grapes into alcohol and carbon dioxide which is released into atmosphere. Wine, شراب. انګور دی د هغې نه موږ جوس وویستو د هغې نه اوبه ووتې ټیک شو بیا ورسره موږ ییست چې دی هغه موږ میلاو کړو نو په دې ګریپس کې چې کوم شوګر دی دا شوګر کنورټ شي الکوهل ته او د الکوهل علاوه کاربن ډای اکساید ته کوم الکوهل چې دا سره پاتې شو دا به سره کې تا سره واین یو کاربن ډای اکساید چې دی دا لاړ شراب څنګه جوړي ګریپس نه اوبه وباسي دې سره ییست شامل کړي څه پروسس وشي هغه ته موږ فرمنټیشن وایو د هغې نه بعد په دې کې چې کوم شوګر دی کوم ګلوکوز دی نو د هغې نه زموږ سره ایتانول جوړ شي یا الکوهل او زموږ سره کاربن ډای اکساید جوړ شي کاربن ډای اکساید ته وځي او الکوهل چې دی پاتې شي شراب نو شراب په دې طریقه باندې چې دی جوړېږي په ریسرچ پروجیکټ کې دا استعمالیږي لکه څنګه استعمالیږي ییست جنریشن ټایم از 80 منټ ریسرچ پروجیکټ دا دی چې موږ جینیټیک میټیریل موږ سیوا کوو یو ارګانیزم د هغې لپاره چې موږ ییست استعمالوو ځکه چې دا په 80 منټس کې تقریبا چې دی دا خپل کاپیز چې دی هغه جوړوي rapidly increasing generation time دا زموږ سره جنریشن ټایم چې دی هغه تیز دی موږ یو ارګانیزم چې دی هغه موږ له پکار دی د هغې جینیټیک میټیریل د دې سره موږ میلاو کړو نو دا چې کوم مطلب دا دی چې کوم خپل کاپیز دا جوړوي خپل کلون چې کوم کوي نو باقي زموږ د خوښې جینیټیک میټیریل چې دی نه هغه هم زموږ سره راځي نو ځکه چې rapidly increasing generation time او increase pool of genetic material چې دا زموږ سره جینیټیک میټیریل یو پول چې دی هغه زموږ سره سیوا کوي پول موږ څه ته وایو چې زموږ سره پاپولیشن دی باقي زموږ سره سپیشي دا هغه زموږ سره پاتې کېږي a collection of different genes both expressed and not expressed present in population of particular species یو سپیشي د هغې زموږ سره پاپولیشن دی دې سپیشي کې څه ارګانیزم څه جینز داسې دي چې هغه زموږ ایکسپریس کېږي څه زموږ سره داسې دي چې هغه زموږ سره نه ایکسپریس کېږي نو دې ته موږ پول اف جینیټیک میټیریل وایو مطلب دا دی چې دا زموږ سره څه کوي سیوا کوي یعنې د یو سپیشي پول اف جینیټیک میټیریل سیوا کوي یعنې زموږ سره یو سپیشي پکار ده د هغې ډي ان اے موږ له پکار دی د هغې جینیټیک میټیریل موږ له پکار دي نو هغه موږ د ییست سره د هغې کمبینیشن راولو نو د هغې په ذریعه باندې زموږ د خوښې چې کوم جینیټیک میټیریل دي نو هغه سیوا کوي نو هغې ته موږ پول اف جینیټیک میټیریل چې دی هغه ته وایو یو بل سپیشي دا چې هغې ته اسپرګیلس سپیشي وایي یوز ټو پروډیوس سیټریک ایسډ پارکولس زموږ سره چې کوم سافټ ډرینک دي موږ ته کوکا کولا وغیره نور داسې سوډا واټر وغیره زموږ سره دي نو زموږ یو سپیشي دا د پنجای چې هغې ته موږ اسپرګیلس سپیشي ورته موږ وایو دا موږ د دې کولس لپاره استعمالوو چې په دې کولس کې زموږ سره سیټریک ایسډ چې دی هغه پیدا کړي سیټریک ایسډ موږ څه ته وایو چې بیلنس سویټنس سیټریک ایسډ دا کار کوي چې په دې کولس کې مختلف قسم سویټنس چې دی هغه پکې پیدا کړي موږ وایو چې یاره سټینګ خوږ دی یا چې دی موږ وایو کوکا کولا خوږ دی یا موږ وایو چې نه پیپسي خوږ دی
نو دغه د پاره چې موږ اسپرګیلس فش موږ استعمالو چې باید زموږ سره سیټریک اسید سیوا کی سیټریک اسید دا کار دی چې دا به خوږوالی پیدا کوي ځکه موږ مختلف قسم فلیور چې دي زموږ خوښي. بیا بل هډینګ دی ایډیبل پنجای یعنی هغه پنجای چې موږ خورو مشروم پیزا زموږ سره د مشروم نه چې موږ پیزا جوړو هغه د موږ مشروم پیزا وایو. مشروم چې پنجای چیز کم فرام پنجای او زموږ سره د پنجای نه موږ پنیر چې هغه مسلو مختلف قسم پنیر چې هغه ته موږ مسلو. بل زموږ سره مورکیلا اسکولنتا مورل اینڈ ټیوبر میلانوسپورم دا چې موږ د خوراک لپاره استعمالو ار ویری ایکسپنسیو فار دیئر فلیور. مورل چې تاسو ولیدلی موږ دا ګوجی وایو په دې پټو کې به خلک ګرځي د پنجای په شانی خو دې لګ راغون شوی او خاني به جوړ شي موږ د ګوجی وایو اصل یې د موږ مورل وایو او ساينټیفیک نیم مورکیلا اسکولنتا دی او دا غیر علاوه زموږ سره یو بل قسم د ټیوبر میلانوسپورم نه چې د ټرپل وته وایو د ساينټیفیک نیم نه دا ډېر زیات ګرانی دا مختلف قسم فلیور چې هغه پیدا کوي. فلیور موږ د مختلف قسم ټیسټ چې هغه پیدا کوي د خوراک په دي سيزونو کې یا به موږ وایو چې د سکوپ په دي سيزونو کې سافټ ډرینکس چې دا ډول زموږ سره استعمالي او مختلف قسم ټیسټ چې هغه پیدا کوي. دا غیر علاوه ییست کانسیسټ اف وټامین بی په دې ییست چې کوم موږ خورو نو په دې کې زموږ سره وټامین بی هونی وټامین بی چې کوي دا ار بي سي گروث چې هغه سیوا کوي زموږ د سترګو نظر برابري دماغ په صحیح کار کوي برین فنکشن ډایجیشن په هاضمه کې چې مدد راوړي. ٹھیک شو 50% اف ییست از پروتین او په ییست کې تقریبا 50% چې زموږ سره پروتین دي. پروتین چې کوم موږ خورو په گروث کې او په موومنت کې چې موږ هیلپ راکوي. فلیور څه ته ټیسټ اف فود اور ډرینک یو ډرینک ته یا یو خوراک ته یا د سکا کې شی دا غي چې کوم ټیسټ ته ناغه ته چې موږ فلیور وایو. اکثر خلک وایي ما دا فلیور والا سیز راکا ما دا فلیور والا سیز راکا دا فلیور باسه کې دا سیز دی چې دا مختلف قسم فودز مختلف قسم ډرینک دا غي ټیسټ چې دی فلیور وایي. نو په دې کې ماته ست درې هډینګ وګړو یو پنجای انپورټ انډستری ریسرچ پروجیکټس دا غني علاوه ایډیبل پنجای زه امید کوم دې پوښي نورمال وسه ضرور شیر کړئ. ثانک یو ډیر